وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم پوښتنه کړې ده یو سړی دی هغه په روژه کې د ورځې خپلې کوروالا سره کوروالی کړی وي، د دې په شریعت کې کومه سزا یا څه کفاره ده؟ محترمه اول خو به دې توبه وباسي، ځکه د الله حکم مات کړی دی، د الله د حکم مخالفت یې کړی دی، ګناه کار یې کړی دی. توبه وباسي او په خپلو کړو د پښیمانه شي. بیا د هغې نه وروسته دا به دوه میاشتې روژې به نیسي. کفاره ده پرله پسې منځ کې به کې قضا نه راوړي او یو ورځ قضایي به هم راوګرځوي. او که چېرته کمزوری او دوه میاشتې پرله پسې روژې نه شوي نیولی، نو بیا د شپېتو مسکینانو ته 2 وخته ډوډۍ ورکړي. 15 مسکینان فقیران 2 وخته ډوډۍ په مړه ګېډه باندې عام عادي خوراک دا دې ورته ورکړي، نو انشاءالله کفاره به یې ادا شي.